دوی سره غیر انساني او غیر اسلامي چلن شوی دی، ظلم شوی دی. دا خبرې هغوی موږ سره هم وکړه. موږ دغه شکایتونه د جمهوریت اسلامي ډیپلوماټیک مراجعو سره شریک کړه، مختلف لارې څخه د وزارت خارجه د لارې او ما خپل لارې نه هم دوی سره شریک کړه او همدارنګه د هرات والي صاحب دوی سره ملاقات درلود. په هغه ملاقات کې هم دوی سره دغه موضوعات شریک شو. هغوی جواب دا و وایي موږ انشاءالله په دې کې رسیدګي کوو. موږ هیله کوو د جمهوریت اسلامي مسؤلین په دغه موضوعاتو کې رسیدګي وکړي. دا یقینا دوه ګاونډیانو ترمنځ د اسلامي حقوق دي، ګاونډیتوب حقوق دي، انساني حقوق دي، دا باید مراعات شي. اول ورځ نه موږ د ډیپلوماټیک مراجعو د لارې د ایران مسؤلینو سره مو دغه موضوع په جدي توګه مطرح کړي دي. په آینده کې هم انشاءالله موږ دا موضوع تعقیبوو. دا پوښتنه خو باید د ایرانیانو څخه وشي، دوی ولې په دومره لوی تعداد داسې اقدام، داسې تصمیم نیولی دی. زموږ لخوا دوی سره دا خبره شوې دی باید داسې ونه سي. په یو میکانیزم د لارې باید د څوک کوم مهاجرین غیر قانوني هم وي، هغوی باید یو میکانیزم له مخې، یو ترتیب له مخې باید چلند وشي هغوی سره. هو زموږ یوه کمیټې اسکان دایمي کمیټه دی. د اسکان دایمي کمیټې وظیفه هم دا دی ټول مستحق مهاجرینو لپاره باید دوی په شهرکونو کې مځکې برابر کړي، یو نمره مځکه ورکړي. تقریبا په 25 ولایتونو کې 15 شهرکونه سروي او ډیزاین او توپوګرافي ټول هر څه هغه تکمیل شوی دی. که چیرې دغه شهرکونه کفایت ونه کړي، هغه صورت کې به موږ انشاءالله نور شهرکونه به جوړ کړو. یو خو د شهرکونو دغه سروي او ډیزاین او توپوګرافي او خط اچونې دغه موضوعات دي. بل په شهرکونو کې ابتدایي خدمات دي، خدمات اولیه دي، لکه سرکونو جوړول دي، یا د اوبو ترتیب و تنظیم دی، یا مسجد و مکتب و کلینیک دی. دا شیان به انشاءالله موږ جوړ کړو. نور به یوه نمره مځکه وروسته هر مستحق ته ورکول کېږي. هر څوک به بیا انشاءالله بیا خپله جوړوي. یو نور ځینې مؤسسات هم، ځینې ملکونه هم موږ سره رابطه نیولې دي، وایي موږ غواړو د مهاجرینو په شهرکونو کې داسې 100 کور جوړ کړو، 200 جوړ کړو، یا دغه خیریه بنسټونو یا څوک په دې هکله موږ سره همکاري وکړي، هغوی د لارې به جوړ کړو، یا به هر څوک خپله جوړوي.